د نن ورځې تازه مهم او ډیر لنډ خبرونه له موږ سره په ډیرو لنډو ټکو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. طالبان تمه ده چې د طالبانو یو پلاوی د لومړي ځل لپاره کابل ته راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر تاییدوي. نوموړی وایي دا پلاوی چې 15 غړي لري سبا به کابل ته ځي. شاهین ویلي چې د طالبانو پلاوی به له افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکي پلوه خبرې اترې کوي. د برطانیا د لومړی وزیر بوریس جانسن هم نن ورځ کرونا نیولی دی. بوریس جانسن په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د کرونا ټیسټ مثبت راختلی دی. ننګرهار ولایت مقام او روغتیا ریاست په رسمي توګه ننګرهار کې د کرونا وایروس د لومړنۍ مثبتې پیښې ثبتېدو خبر ورکړی دی. ولایت ویلي په کرونا وایروس اخته کس لنډه موده مخکې له سعودي عربستان څخه راغلی و او له ناروغ سره په تماس کې شوي ټول کسان تر سر لاندې دي او ژر به قرنطین کړای شي. په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت د اعلان شوي نوملړ هرکلی وکړ. دې سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی اسانه کړي او افغانستان کې د سولې ژمنه په واقعیت سره بدله کړي. ایران کې د کرونا وایروس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 2328 تنو ته ورسید. همدارنګه 12332 تنه نور پرې اخته شوي دي. د ایران د عامې روغتیا وزارت ویاند ویلي چې هره ورځ د دې وایروس له امله 140 تنه خپل ژوند له لاسه ورکوي. هندي چارواکو کامیر شرکت ته اجازه ورکړه چې په دغه هیواد کې ایثار افغانان د کرونا په خاطر چاپیریال کې د 5 پروازونو په ترڅ کې افغانستان ته ولیږدوي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د تنظیم مشر غلام معصومي وایي کامیر هوایي شرکت به په 5 ورځو کې نږدې 2000 مسافر افغانستان ته راولیږدوي. کابل ته ورځو. کابل کې دولتي ادارې تر 3 اونیو پورې رخصت کړای شوې. عامه روغتیا وزارت وایي د حکومت د پریکړې پر اساس په کابل ښار کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د 3 اونیو لپاره جدي مقررات وضع شوي دي چې پر اساس به کابل ښاریان تر یو بریده خوندي وي. د دې پریکړې پر اساس کابل او ولایتونو ته تګ راتګ هم بند کیږي. امریکا کې د کرونا وایروس له امله د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر له 90,000 کسانو واوښت. دغه راز نوموړی هیواد کې تر دې دمه 1,388 کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. درنو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خبري ټولګه به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه خبري ټولګه خوښ شوي نو ویډیو د سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.